زركوا یو روایت دی الله بنده اوس زرکو ما دلته د لمانځه طریقه درته کوم چې رسول الله څه شي پکې ویل چې لږه زه یې درته شروع کړم. یو روایت له امام اسلام دغه څه وکړل خلاص. ستا د جاهلان شاګردان خو خلک پرېږدي که نه، دغه جاهلان خو په ګنټو ګنټو جاهلتوب کوي. جاهلان او جاهلتوب مه کوه، روایت راوړي. اله زرکوا اله what is روایت کیډر ہے رسکو روایت چیرې ده؟ اله هغه صاحب روایت راوړه. اواز مې ستر سره کنه بند کیږي لکه سکرین دین خلی دا خبر تخکاری پستر ګورډون نه دی ورته نه استخکاری ورته خو بیا هم لګیا دی. هغه صاحب روایت راوړه. نستر سره موږ سره یو داسې مؤمن مسلمان را سره نست چې په دغه سی وخت کې دی الته کوشش کوي هم ریپورت وګیره سره په والله العظیم دا لمغ سره دلته ناست دي دغه سړی د په دغه ټولو بلا وګرځي. غیرت خو لري په خپل منافقت او زنديقیت په خپل د رسول الله د صحابه دښمنی کې خو غیرت لري. دغه دلته دغه ټوپسان به وسکه ګوري دا 10 دقیقې سکله دا سړی راغلی د لایف الته هم ریپورتونه وهي او هلته هم خبري غواړي سوي کړي بیا الته د کلیفونه جوړ کړي. اغه سب زر کو څه سوي هو تاسو بس کوي. اوکې کتاب تادیب الاحکام و کتاب کولاو کا کوی د سر کولاو کا جلد نمبر دغه روایت ستې وای دی ما یاد دا وای مهرباني وکړه دا څه وای والله سترګې پټې نستم جواب درکوم دا دی وای ته خپل نو خو ته خپل سترګې مکوا خپل ورته ولا یو دی ونه خو جاهل انسان ها سید بس تیخت تلار ما برابر مهرباني وکړه زر کول کوم وای کنه نه وان کوي وای نه ته وای خپل خو دې نشو وای لوز دا وای ځه ما د مقدر روایت وای ځان مخلص او چالاقي مکو. اوکي اغسل ته خو ما ته په یاد دی ته خو سترګې پټي او وای کتابونه راوړه په دغه روایت دي زه خبر یم او جاهله خپل روایت دی نسی ویلای خپل روایت دی په ما څنګه وای نه سره روایت بخاری کې یو غنټه واړه ولا یو حدیث دیونه وای زر کوا زر اوس روایت دی وخی بخاری پرېګ ده بوای روایت دی وخی زه دلته المنذ رسول الله د منځ کیفیت دوم سوال لیکل څنګه درته خیم زر کوا دا مون صحیح کا دغه پوره وخی بیا بد ویم سوال ته زو اول سوال دی کړی دی غمی جواب د 4 رکعاته 2 رکعاته د می درته خودلی دی وزل مانزه طریقه پسې درته خیمه ته به وس یو روایت له ټول مذهب نه دی راوړي چې رسول الله د سحر منځ دغه سی وکړل 2 وکړل 4 وکړل یو رکعت وکړل بس اسانه د مسله ولې دی درته سخته کړی دا غاسه و دې زړه سره ولې دی سخته کړی یو روایت د مسلمانانو توخیا چې امام صادق علیه السلام دی وایي چې رسول الله د سحر منځ دغه سی وکړل مهرباني وکړه نه اسانه فخر باندې شروع کم بس تستا هم ترجمه وایم کن عربي د وایم عربي کې دی ویل لا بخسي یو خو به موږ زدم کړو او د مسلمانان به مر باندې پوه هسي من خد سي عربي مو ویلای کیږي خبره ده نه په عربي بس تا د جاهلان نه پويږي بیا تو خو به پويږي ان شاء الله د ما جاهلان کنه پويږي تو خو هغه څه پويږي راځه مهرباني. اوكي حماد بن عيسى ابن عيسى واي امام جعفر صادق علیہ السلام ویل اے حماد دا عربي ده دا په عربي بیا ست د جاهلان نه پويږي ما ته خو ته پويږي زه ترجمه کوم به د خلکو ته وای مهرباني وکړه تا خو ما ته یو حدیث ونوي تا خو په خپل صرف دا ویل یو حدیث ویل دي دا روایت دا څه وسوای ویل ته به ویل وسوي وای تا خو به ویل وسوي وای و دې لا بنده تا خو راړولې نه شو تا خو ته خو پته نه وای زه ټول په عربي درته وایم اوکي اغا صاحب اوکي بس دغه یو روایت په عربي باندې وای اوکي اغا صاحب مهرباني اغا صاحب وای نو کې مزه یې کوه ودی خو دانګي کوتا دي د جو خلان دا د زنديق ګور لاس واره دي دا خبره وکړه زنديق بچي نو بیا وایو دا د زنديق بچي چي دي ګوریا په خدای قسم دا مشهور معروف اغا ده وسیدلته زبرته بدل کړی ده په کنزلو خو دي شروع وکړه نو وس دغه دي تیخت لار دي دا سی وزدان خلاصې په دي تیخت باندې سی هر څومره کنزلي وکړي په خدای قسم کوم جواب درکړو فقط لما سره خبري کوله لما سره روایت وای مهرباني وکړه مهرباني
پته درته ولګېده چې زه څوک یم. مخکې مې د لوم یو ډز درکړی و، یاد ده شي. ښه اوس دغه ډز دې اوس هم راځي ان شاء الله. اوس ګوره که خدای کړي ټوله بډه چنار کې به ځمکه در باندې راتاووم، وایه مهرباني وکړه وایه. کوبي ته پرېوتې که څنګه ما کولو بیا ډس خطا نه کې بوی به دی اوس فقط دې ته انتظار ده که دلته چا یو بده خبر راته وکړه دی وتښتي، بس دی دې ته انتظار. والله که ورته وګو کاري سي بس دی دې ته انتظار. هغه څه ما درته شروع کو خو کو تازه پرېښودم، تاسو خلک پرېږدئ. حماد ابن عیسی ویل باندې وایه مهرباني. اخو عربي. عن حماد ابن عيسى قال أبو عبد الله جعفر ابن محمد ټوقې کوي. نه خو زه درته وایم انسان ته خو ټوقې کوي، ته خو په حدیث پورې ټوقې کوي. نه حدیث پورې ټوقې نه، که زه درته وایم یعنې چې اورو ودې لا بنده زموږ پښتو لهجه همداسې چې یو چاته جواب ورکوي یعنې چې زه اورم متوجه یم درته غوږ مې اچولی درته بیا دغسې ورته وایو. ښه مهرباني مړ دی کو کاري صاحب دا روایت درته نه هله زر کو هله هغه څه مه پرېږدئ دا دلته چې توهین وکړل وایي دا د مجوس زامن چې مسلمانانو ته توهین وکړل د ده نتیجه همدغه اوس دی به تښتي. اوس به ده ته نه وایې اوکې اوس زم غلط سومه بخښنه غواړم چې اوکې مې ورته ویلو اوکې و دلته زموږ انګریزان را سره نه انګریزان بلا وهلي دي چې اوکې ورته وایي. ښه راپورته کړل ورته مې انوایټ لېږلی دا اوس تښتي کاري صاحب زر کو انا زر کو دا سکرین زر ماشاءالله وټکوي زر چې دا 2 میلیونه خو پوره سي کنه. دا کمنټونه یو 2 دقیقو د پاره مړه پرېږدئ لږه ګزاره وکړئ 2 دقیقې ان شاء الله کمنټونه پرېږدئ او دا سکرین ټول ماشاءالله په یو ځای باندې ټول ماشاءالله ګورئ 5,500 کسان استئ د الله بندگانو. دا زر احمدي صاحب یو منټ صبر وکړه دا کس تښتي راشه بل راشه محبت صاحب ته راوخېجه وکړه ته محبت راوخېجه چې قاري صاحب ورسره محبت وکړي. هلې ماشاءالله زر کوي زر د کمنټونه لږ پرېږدئ یو 2 دقیقې ماشاءالله ټول په اخلاص باندې